سلامونه او احترامات. بیا پیښور، بیا یاران، بیا باران، چې راځو د ځان سره څه نه څه خوشبختي خوشحالي خامخا راوړو. لاليه ستا د سفر غږ شو لکه لړم په دیواله چک لګومه. ډېر لرې سفر مې وکړو، د شانګلې نه بیخي اوس را رسېدلی یم، تازه یم تازه. د شپې 1 بجه ده، زه نشه یم لالیه. دا شپه زما په شان ده که زه شپه یم لالیه. او زما خود ازارۍ ته دې ونه کتل پخلا شوې. ای راشده، زما خود ازارۍ ته دې ونه کتل پخلا شوې. ته پرېږده که نه نن درنه خفه یم لالیه. ملګرو کویټه خیبر کیفۍ کې ولاړو، ډېر یو حل چل دی. عبدالله لګیا دی میزونه راکاږي، راشد لګیا دی فکرونه راکاږي، ریاض غفور لګیا دی تنابونه راکاږي، زاهد وزیر زمونږ ډېر تکړه ښاغلی، اکبر شینواري د کتابونو خرڅونکی یعنې خلکو ته رسونکی، د دې تر څنګه غیر چاپېره کیفۍ هم ډکه پکه ده. د راشد او د دکان چلیږي، پیسې ګټه دنیا پرسته، زما ټک ټک خندا دې هېره شوه مینه. او د اشنغر د ګوړې نرخه الله دې ښه کا جانان ما کوژدن کوینه. نو زه وایم چې ریاض غفوره دغه ناڅاپي کې به داسې وشي چې اکبر به څه شعرونه ووایي، ته به ووایې، راشد خان راشد به صدارت وکړي، زه به پکې هم یو څو شعرونه ووایم، زاهد جان به یو څو خبرې وکړي. نو ملګرو د نننۍ ناڅاپي مشاعرې صدارت د نورکرني په شانتې ډېر ښاغلی خوږ راشد خان راشد کوي. ډېر وخت بعد راغلی یم، خواله تاسو تایید کوئ د دې خبرې؟ بالکل کوو، بالکل. لکه د په شهرت کې خو اضافه شوې ده زما په غیر موجودګۍ کې. دا اوس ټیک ټاک سټار هم دی که دا ټیک ټاک سټار دی. زما خو په تا دا سود نه و راشده، ټیک ټاک ته پاتې شوې. په هر حال اکبر شینواري به اعزازي میلمه، ریاض غفور به اعزازي میلمه، زاهد جان به پکې هم زمونږ د اعزازي میلمه په حیث باندې ګډون کوي. اول به زه یو څو شعرونه ووایم او بیا به تاسو نه اورم. صحیح ده؟ ریاض غفوره د واده نه پس هم دقه یو څو شعرونه مې تخلیق کړي دي، کوشش کوم چې نور هم تخلیق کړم. زه که ستا په تهمتونو کې راګیر شم، زه که ستا په تهمتونو کې راګیر شم، ګوره زه به د پښتونو لست نه هېر شم. او چې په در کې دې له خپله حده تېر شم، زه که ډېر شم زه به خامخا ګنډېر شم. راشد جانه صدر صاحب، بلکې صدر صاحب تا ته چې صدر صاحب وایم نو ځان راته ښه ښکاري. چې په در کې دې د خپله حده تېر شم، زه که ډېر شم زه به خامخا ګنډېر شم. او ته دې خپله انا ختمه که ګلویشه، زه به ستا د هر احساس نه را چاپېر شم. یار ریاض غفور خو ډېر انجوای کړو. ته دې خپله انا ختمه که ګلویشه، زه به ستا د هر احساس نه را چاپېر شم. او دا تودې تودې ټپې سندرې ژوند دی، زه په ژوند ولې په مړو خلکو کې شمېر شم. هم د دې سره ډېر محترم اکبر شینواري ته بلنه ورکړو. صدر صاحب له به ته ټایم ورکړي. بالکل صحیح دی. ریاض غفور صاحب ته په احترام بلنه. زه به داسې وکړم چې چونکې اورېدونکو خو چې زه ورته وایم نو به خوند ونکړي، نو زه به هم د خپل ویر چې کوم دی د خپل وخت په زه صدر صاحب ته وایم. واجي د صدر صاحب خو ډېر احترامات شروع دي. خوشحاله راته اوسئ. صدر صاحب نه زاهد صاحب ولاړ دی، هغه د خپل وار درکوي که نه. د صدر صاحب خو صبر هم کوه. صبر صاحب ډېره مننه، ډېر زیات خوند یې وکړ چې نن زه د یوسفزۍ د شینوارۍ منځ کې ویډیو ډېر رومانټیک موسم دی، باران هم ورېږي، سوسکي هم ورېږي، پوست په بالۍ په چات ویلوړي. زه د تاسو په منځ کې نور نه حایله کېږم. کښلې ټپې کښلې شعرونه دغه نه تاسو خوند پورته کوي. واجي وا کرن خان صاحب وایي ستا د ترخې لهجې بلا واخلمه، یو پین کلر پې هم اثر نه کوي. د دې لهجې نظر شمه او خدای دې په واورو کې حصار کا چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه. زه د ممتاز لاله یو څو ما بله بلنه نه درکړم، خالص ممنون اوسېږي، ځان نه راتانګي. ارشاد ممتاز لاله یو څو شعرونه دي او په ترنم کې ډالۍ کوم چې صدر صاحب ډېر مخکې لاړ، د ځان نه اجازه ته غواړه که نه؟ اجازت دی صدر صاحب، اجازت دی. تر خپلا وس هوش خو مې بایللې د لالیا، تر خپلا وس هوش خو مې بایللې د لالیا، ما سوې سیګریټ سل واری سنډلې د لالیا، تر خپلا وس هوش خو مې بایللې د لالیا. تتل وای چې هغه وخت به راشي ته رانغلي، تتل وای چې هغه وخت به راشي ته رانغلي،
ترا شکن هغه وخت راغلی د لالیا ترا شکن هغه وخت راغلی د لالیا ما سوي سیګریټ سل واري سندله د لالیا در خپلا وسه هوش خو مې بایللې د لالیا او دا د افسر د پاره چې ارشاد داستا خبرې سولکا زخمک په ستار تیر شي وا زخمک شاباس ته وای ډیر خو داستا خبرې سولکا زخمک په ستار تیر شي تخکله یخو غږ دی بلا خپل دلالیا تخکله یخو غږ دی بلا خپل دلالیا ما سوي سیګریټ سل واري سندله دلالیا تر خپلا وسه هوش خو مې بایللې د لالیا ممتاز دی رخصت کړي او په کما افسانی ممتاز دی رخصت کړي او په کما افسانی ګنگرو ګنگرو پلار شړنګي دلې دلالیا ګنگرو پلار شړنګي دلې دلالیا ما سوي سیګریټ سلوا واري سندله دلالیا تر خپلا وسه هوش خو مې بایللې د لالیا تر خپلا وسه هوش وا صدر صاحب ډیر ښه یاره ظاهر جان اریاز غفور رښتیا خبره ده چې صدر صاحب ډیر انصاف وکړو چې چا د ممتاز لالا غزل وي هغه تاسو اکبر شینواری سړو کې فکر نه دی چې د ستا په اړه باندې دا نظر لري یاد دی وی چې راشد خان راشد هغه ځوان دی چې ډیر محترم استاد احمد ګل هغه هم د باره کې دا ویلو چې دا یوازینی هغه ځوان دی چې بغیر د ریاضت نه د لرنینګ نه دی یو ډیر جګ جوړ اواز لري دا شرف هم ستا په سر باندې دی غټه خبره ده چې ستا په واده کې کله د موسیقي وویله هغې نه پس بختیار خټک هم دی ومنو غرونه منلی دی غرونه نو بس راشده ستا مخې له څوک درځي خر سره ډغره ده او اسې یو خبره ده مینه زوروره ده ډېره زیاته مننه کومه دغه نننۍ ناڅاپي زموږ د پېښور د راتلو زیری هم دی بیا به دلته ګلپاشي کوو ژوند پاشي به کوو زه د ټولو ملګرو ته دا ډېر په باور سره وایم چې سوات باجوړ وزیرستان زما دی بیانیه زما بیان زما دی او د ممتاز لالا په دغه شعرونو به نننۍ ناڅاپي ته د پای تیږه ږدمه ممتاز لالا وایي چې کمې هر څو نشه پوره ده راوایړوه ساقي چې ستا د لاس پیاله ده راوایړوه او ما ګنهګار هم لږ خبر کا تیاره کې یمه مخ د کتاب د سپاره ده راوایړوه خوشحاله راته اوسئ ډېره زیاته مننه کومه ملګرو ژوند ښکلی دی ژوند ښایسته دی خو که ستاسو انر بیوټي د ننني افکار ښایسته وي دغه ژوند کې موږ ډېر ښایستونه پاسلی شو ژوند کوئ عشق کوه مستی کوه خمار کوه ژوند دی هسې مه کښېنه څه کار کوه او شیخه ستا جدا زما جدا مزاج زه بس کم جامونه ته نسوار کوه د لوی الله په امان